متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورونیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سفر او د افغانستان اړوند سیاسي موضوعات په حق له د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت پخوانی وزیر محمد عمر داودی صاحب نظر اخلم چې د شیبه په خبرونه کې د سکایپ لارې را سره مل شوې دی د دیونه مننه کوم چې زموږ بلنه منلې ده د وزیر صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلاس ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه چې موږ تم راکړم کله په پیل کې د حقانی د سفر په حق خپل ارزونه را سره شریک کړي تاسو په ان سراج الدین حقانی او پلاوی به د څه لپاره متحده عرب اماراتو ته تللی وي فکر کوي چې دا به د امریکا سره په موافقه دوی به په دې سفر تللی وي بسم الله الرحمن الرحیم رانا جان تاسو ته قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم دا سفر مهم دی دې شو د عطف نقطې د اسلامي امارات او د متحده عرب اماراتو په روابطو کې دا هم ستراتیژیک اړخ لري او هم تاکتیکي اړخ لري تاکتیکي توګه خو دوه اړخ مهم دي برازنده دي یو دا چې د حقانی کورنۍ او د زائد کورنۍ دا ډېر خواني اړیکې لري او په عین وخت کې د حقانی کورنۍ د قطر سره خاصه د اړیکو مخینه نه لري نو دا د متحده عرب امارات لپاره مهمه خبره په دې سفر ډیر وخت نه کار کوو چې شاید د امریکایانو نه تضمین نه واخیسته د خصوصا د امریکا د امنیتي ادارو نه اوس به تضمین اخیسته او د سفر واقع شو بل تاکتیکي اړخ دی چې امارات ایرلاین غواړي چې افغانستان ته پروازونه شروع کړي ترکیش ایرلاین شروع کړي دي نو هغه د لپاره باید افغانانو ته ویزا آزاد شي توريستي ویزا تجارتي ویزا او ویزا خو پاسپورت د کورنۍ چارو وزارت ورکي تذکره کورنۍ چارو وزارت ورکي او متحده عرب امارات او نور ملکونه د منطقې د تشویش لري چې القاعده یا نور تروریستي ګروپونه پاسپورت نه لري بیا دوی نه تیر نشي ویزا وانخلي امارات متحده ته رانشي دې کې دا هم یو تاکتیکي اړخ دی چې د سراج حقانی مرستې ته ضرورت لري استراتیژیک اړخ هم همدا دی چې په نړۍ کې داسې یو بحث شته دی چې ګویا امیر المؤمنین د قندار دی نو صدر اعظم باید د جنوب شرق نه یعنی هغه د جنوب غرب دی امیر المؤمنین صدر اعظم باید د جنوب شرق نه یو څه توازن به د طالبانو په پالیسي کې پیدا شي او ممکن چې دا بیا د نرمش او د اصلاحاتو باعث شي نو کې دې چې دا خمولې نظر په دې چې متحده عرب امارات د دې کورنۍ سره پخوانی اړیکه لري ممکن چې په دې کې هم یو بحث آغاز شوی او بل ستراتیژیک اړخ دا دی چې په منطقه کې نوې نظم شکل نیول په حالت کې د ملګری پیدا کیږي او نه دښمنی اوس مطلقه ده او نه دوستي موضوعي ده بله نو دې لپاره هم کې دي چې اوس څه فکر کوي تاسو ته وزای صاحب دغه تاسو د خبرو په نظر کې نیول سره پښتون اوس دا هم پیدا کیږي چې فکر کوي چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی حضور ته په پام سره تاسو په متحده عربي امارات به څومره امکان ولري چې له ښاغلي غنی سره د سراج الدین حقانی د کتنې لپاره زمينه برابر کړي نه هغه هیڅ امکان نه لري هغه نه په اجنډا کې شته نه به وي او بیا په دغه وخت کې او په دغه مقطع زماني کې هغه هیڅ بحث نه دی متحده عرب امارات نه غواړي چې دا سفر دا هغه بحث په شعاع لاندې راولي هغه هیڅ مطرح نه ده د وزای صاحب دغه ورستي پرمختګونو ته پکاتو چې تاسو هم یادونه وکړه لکه د دوحې غونډه او متحده عربي اماراتو ته د سراج الدین حقانی سفر دغه ټول هغه تحولات دي چې نه یوازې په سیمه کې چې روان دي د افغانستان اړوند دغه مهم موضوعات چې پیښ شوي دي د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې دغه ټول تحولات او پر روان سیاسي بهیر باندې به د دې اغیزې څه وي اغیزې به وي خامخا دا نشو ویلی چې مثبت به وي که منفي به وي خو دا دوه درېیمه غونډه به نقطه د عطف وي
د اسلامي امارت او د نړیوالو ترمنځ د روابطو لپاره هغه په دې معنی چې طالبان ګډون وکړي او ویلو د پاره یو څه ولري چې نړیوالو ته امیدواري ورکړي نو بیا به تعامل سره جګړه شي او که یا ګډون ونکي او یا ګډون وکي خو د ویلو د پاره څه ونه لري دا یو څه نشي ویلای چې نړیوالو ته امیدواري ورکړي نو بیا کې دي چې مشکلات د تعامل زیات شي د تعامل کچخته شي په دې ورځو کې مارټین ګریفث چې د بشري مرستو مشر دی او د ملګرو ملتونو د ترمنشي معاون دی هغه خبره همداوي چې طالبانو نه نړۍ کاملا ناامید ده ملګري ملتونه ناامید دي تر اوسه دوی هیڅ د اقدام نه دی کړی چې نړۍ ته امیدواري ورکړي نو دا هم یو فرصت دی کېدای شي دا هم مطرح وي په متحده عربي اماراتو ته د نهایت په سفر کې چې ګویا د لارې یو پیغام ورکړي چې دا مهم غونډه ده او دا نقطه د عطف ده دي کې باید طالبان یو پیغام داسې ولري چې نړۍ ته امیدواري ورکړي